حمدالله محب د بین الافغاني خبرو په اړه طالبانو ته ډیر زبردست وړاندیز وکړ. دا چې حمدالله محب طالبانو ته تازه څه وویلې، طالبان به د حمدالله محب دا خبره ومني او کنه دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. حمدالله محب وایي د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه تعقیب کړی شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې پر مخ ویوړل شي. نوموړي زیاته کړې چې افغان دولت د ځای په اړه ملاحظه نه لري او طالبانو ته هم وړاندیز کوي چې هر چیرته دوی وغواړي هلته به د تاسیساتو په ګډون د خبرو لپاره بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې به پر مخ ورسره ویسي. محب په هیواد کې دننه د خبرو ارزښت په اشارې ویلي، په دې توګه به خبرې ټولو ته د باور وړ ځانګړې توګه امنیتي ساحه رامنځته او افغان ولس ته پر سوله او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکي پلاوي به د خپلو هیوادوالو له کړنو او غوښتنو له نږدې او په ښه ډول خبر وي او له بېځایه لګښتونو څخه به هم مخنیوی وشي. هغه څرګنده کړي په بهر کې سوله او سوله کوونکي له بیروني شرایطو متاثره وي او تجربو ښودلي چې دا ډول سوله افغاني ګټې نه تامینوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.